اعلان وکړ او ورسا په دا احتجاج شي د نور تنظیمه د نور پارټیو څومره د یونیورسيټیو د کالجي ملګري راغلي دي د دغه ټولې ډیره مننه ډیره شکریا. وخت کم دی. علي وزیر د پښتون افغان وطن یو عظیم ترین لیډر دی. علي وزیر د پی ټی ایم یو لوی مشر دی. علي وزیر د جنوبي وزیرستان ایم این ای دی. علي وزیر او ورسره خاندان یې دا ډالري جان چې دغه پاکستان فوج د دغه پاکستان ایجنسی چې دغه ټول سربراهګون د پنجاب سره تعلق لري د دې مخینه تور دي د دې زړینه تور دي او د دې سوچینه تور دي. وتلس جانوزیه د علي وزیر د کور ناستلې دي وتلس کسون یې شهیدون کړي دي په هغه باندې د دغه د زړینه لیانه ډاکیږي. ویس علي وزیر په جیل شه دی. څه ګناه یې دی چې ته د ظالم خلاف آواز ویلې پورته کوې. ته ویلې د مپرزي ته یې چې ته دهشتګرد یې. ته ویلې د ایجنسۍ ته یې چې تو سے دهشتګرد یې. ته ویلې د ایجنسۍ ته یې چې په تا پټا وزیرستان پښتونخوا وطن ته دا غیر ملکي او دهشتګرد تور وستلي دي او دله ته زموږ د پښتانه مشروع نوځوانان او د خبرې کاس کې وژنې. وقت کم دی. میرزا بار بار دا مطالبه کړی دو پی ټی ایم د اول ریزنه لګیا دی. پښتونخوا مې په لګیا دو نور ملګري لګیا دي چې د پاکستان فوجا د مخشه ظلم د چوکا دا د کفي دی. نور علي وزیر خلوص کا خاندان ته سمایا پښتون ته سمایا پردي جنگینا تمو په خوره باندې ما مسلط کوا خدای د نه مانی. میش دا مطالبه کې بیا په اجازانه لیول باندې ویسو میش لش کمزوري وي تر یوه حد پوره قسم دی ویسا لوس رسیږي چې دای د مو پښتین یو کس وولي لاس ته ویشتلی چی خو میش جای چې نه پاتمه تشدد باندې خپله مبارزه کوي او دا وضو اعلی حکام ته رسوي او دنیو ته ورسوي. د میش دا غوښتنه ده چې علي وزیر دا رها شي. مزید یې میش پښتانه په جیل شه نه برداشت کوي. مزید میش په خپله خوره باندې جنگ دهشتګردي ټارګټ کلینګ کرفی تشدد اغواګردي بتاخوري طالب امن کمیټي ګوډ بیډ دا نه ماني. بیا دا غوښتنه ده چې علي وزیر دا خلوص کړلی شي که نه شي خلوص کړلی ځون ته ویلې پاکستان پنجاب مصیبت ویلې جوړوي. آخري خبره دغه فوج خالی دغه فوج ورسره یوه بله ایجنسي جاسوس ایجنسي پولیس یې یرغمل کړی دی. دا نه دا دولوي لور دي. دا یرغمل دي د کیټ نه میسج ورته وشي چې په دا باندې اف آی آر کټ کا د تفتیش نه کو دغه په خوله باندې د اف آی آر کټ کوي شرم ورته پچار دی. دغه سره عدالتي نه جوړ دي حلف جج ورخستی دی چې موږ په دا قرآن قسم وي زه د انصاف فیصله کوه. هغه ټول ججون غلامون دي چې فوج ایجنسۍ د کیڼ نه کیمه خبره ورته وکړو په هغه باندې فیصله کوي. هغه ته شرم پچار دی. بیا سینټ پارلیمنټ ورسره نورې ادارې او صوبایي اسمبلي د څو لاکه نمایندګان دي نوست دي هغه غلامون دي د انصاف د حق خبره نشي کړلی. قومي اسمبلی 350 ممبرون دي د ډوره د علي وزیر د پوره غږ نشي پورته کولی. پروډکشن آرډر نه جاري کوي. هغه د پوره شرم پچار دی. آخري خبره او د سینټ وله او د اسمبلی وله او مشره او ځوونه او نورې ادارې دا خو هم میاشتو دیسمبر چې مخشره د دغې فوج غیر بدلني نه پورته وي لشکر آخري شه خبره ګل یوسف نامیږي د باروان سره تعلق دی. درځي وه د جامې د کونې وه کاروبار یې کوه. یوارې ځینې ولی دی بیا څه خبر شوي معلومات هم وکړل
چې سی ټي ډي ولا څه اف آی آر په کټ کړای دی چې دا دهشتګرد دی په مقابله شي میژونی وه هغه پورا 25 تاریخ باندې پوسا شټر ډاون هړتال هدای په باروند شه میشه دغه ټول احتجاج کاوین کې د انتظامیه او د پولیس د نور ایجنسی نه د خدای تبا کا دا اپیل دی چې هغه د خلوص کړلی شي دا ظلم د مزید بند کو او اخري کښې یو شعر دی د خلق ته چې ټیټ مې ما بوله غورځنګ را باندې ما کړه دا د دغه ټولې قدرمنې ځوانانې طرف نه د پښتانې طرف نه دی د پښتانې قتلون ته